سلام د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. د کابل د لومړۍ امنیتي حوزې مسؤلین دا مني چې د اختر په لومړۍ ورځ د یادې سیمې په امنیت ساتنه کې ناغېړي کړې ده. کورنیو چارو وزارت وایي له هغو کسانو سره به قانوني چلند وشي چې دندې ییز ناغېړي یې کړې ده. بلخوا د کابل امنیه قومندانۍ امنیتي مرستیال وایي ستونزه د کورنیو چارو وزارت په مشرۍ کې ده. هغه مسئله چې د نوموړي او کورنیو چارو وزیر ترمنځ د لفظي شخړې لامل شوه. په هیواد کې ناسم ټاکنیز وضعیت د راتلونکو ټاکنو د نه ترسره کېدو ښودنه کوي. پر ټاکنو څارونکي بنسټونه وایي د ولسي جرګې ټاکنو نه ترسره کېدل به د دې لامل شي څو راتلونکي ولسمشریزې ټاکنې هم ترسره نشي. د سمنګانو سیمه ییزه اداره په یاد ولایت کې د نامسؤله وسلوالو شتون د امنیت پر وړاندې جدي ګواښ بولي. که څه هم د سمنګانو والي یاد ولایت تر یو بریده امن بولي، خو زیاتوي چې د نامسؤله وسلوالو شتون به د دغه ولایت امنیت له جدي ګواښ سره مخ کړي. سمنګان د هیواد نسبي امن ولایت دی، خو د هیواد په شمال کې د ځینو ناامنه ولایتونو په ګاونډ کې پروت دی. د سمنګان والي له دې سره چې د دې ولایت په ګاونډي ولایتونو کې د ترهګرو ډلو فعالیت یو ګواښ بولي، خو په خپله په دې ولایت کې د نامسؤله وسلوالو کسانو شتون هم د سمنګانو ولایت د خلکو لپاره جدي ګواښ بولي. د سمنګانو د والي په وینا دغه ډلې چې تر ډیره د سیاسي ګوندونو پورې تړلې دي په ځینو مواردو کې سره جګړه کوي. یعنی گشتگذار سلاح غیر مسئول طبعا افرادشان اونا یعنی اداره و کنترل نمی داشته باشه. بعض سرقت ها که در محلات پیدا میشه، یگان اذیت های مردم پیدا میشه، از طرف حتما از طرف امنا می باشن، چون غیر مسئول هستن، اینجا نمیخوان پاسخگو باشه. د سمنګان والي همدارنګه مني چې ترهګرې ډلې په ځینو مواردو کې په روی دوا، په درې صف بالا او درې صف پایین ولسوالۍ کې هم پوځي تحرکات لري. ولی در یگان نقاط میخواهند که شمن که ولسوالی روی دوا، ولسوالی های فرزن درې صفا اونا را سقوط بده، در این چالش بکشانم. اگر ما آمادگی خدا انشاءالله داریم. په همدې حال کې د سمنګان امنیه قومندان په دې ولایت کې د نامسؤله وسلوال کسانو شتون د اندېښنې وړ بولي. وایي افغان امنیتي ځواکونه اجازه نه ورکوي څو نامسؤل وسلوال کسان د خلکو په منځ کې ډار او اندېښنه رامنځته کړي. پرسنل نیروهای امنیتیتان بیدار است و هر کسی که خلاف مقررات دولت ما و یا خلاف عنانات و به مردم ما تکلیف و اذیت برسانه ور به پنجه قانون میگذاریم. د سمنګانو سیمه ییز چارواکي وایي اړتیا د څو د راتلونکو ټاکنو له ترسره کېدو وړاندې د یو لړ پوځي او چاڼیزو عملیاتو له لارې د ترهګرو تلورکې لاندې سیمې له ترهګرو ډلو پاکې سي. د هیواد د صادراتو ملي کړنلاره نیمګړې ده. د خصوصي برخې غړي وایي په دې کړنلاره کې پانګوالو ته د پور ورکړې او د سړو خونو د جوړېدو لپاره پام نه دی شوی. په همدې لړ کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلین دغه کړنلاره بشپړه بولي. او په هیواد کې د کتاب لوستلو فرهنګ تر یو بریده له منځه تللی او خرڅلاو یې هم پیکه شوی دی. د پلازمینې یو شمېر کتاب پلورونکي وایي که څه هم نوي کتابونه چاپېږي، خو کتاب لوستلو ته د هیوادوالو لیوالتیا کمه شوې ده. د دوی په باور ناسم اقتصادي وضعیت او له مجازي شبکو د وګړو ګټې اخیستنې د کتاب لوستلو فرهنګ کمزوری کړی دی. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.